سلامونه وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوري څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ نهمه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 13 سره برابره ده. زه عزیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلوري څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پراختیا. د پاکستان بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار وايي باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او هڅه کوي له افغانستان سره مثبت اړیکې ولري. مراکش ته د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په مشرۍ د پلاوي سفر. تمه کیږي چې دا سفر به د اسلامي مالی او بانکي خدماتونو په برخه کې د همکارۍ لپاره یو نوی فصل پرانیزي. غزه کې د اوربند لپاره د یکشنبې بې پایلې ناسته. نن د غزې په بېلابېلو سیمو کې د اسرائیلي پوځ په هوایي او توغندیز بریدونو کې لږ تر لږه 14 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار وايي باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د 250مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او اسلامي امارت به ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. ډار زیاته کړه چې پاکستان هڅه کړې له افغانستان سره مثبت اړیکې ولري او د اپریل په 19 کابل ته سفر او د مې په 20 په بیجینګ کې 3 اړخیزې غونډې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په مشرۍ مراکش ته د پلاوي سفر. د افغانستان بانک وايي چې د یاد بانک سرپرست رئیس نور احمد آغا د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د اسلامي مالی خدماتونو بورډ په کلنۍ نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه مراکش ته ولاړ. یا د نړیواله ناسا چې د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مراکش د رباط په ښار کې جوړیږي د اسلامي مالی سکتور بانکي شفافیت مالی ثبات او نړیوالو همکاریو پر پراخوالي تمرکز لري. تمه ده چې دا سفر به د اسلامي مالی او بانکي خدماتونو په برخه کې د همکاریو لپاره یو نوی فصل پرانیزي. د خوړو او کرنې سازمان د هیواد په جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې روانه اونۍ به د جنوب ختیځو سیمو ځینې برخې هم د سیلاب له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې ناڅاپي سیلابونو خلکو او کرنیزو چارو ته سخت زیان رسولی او په وینا یاد سازمان او د ملګرو ملتونو نور شریکان د اغیزمنو ټولنو د ارزونې او مرستې لپاره چمتو دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې 14 میلیونه ډالر د وچکالۍ د اغیزو کمولو ته ځانګړي کړي. یاد صندوق په خپل راپور کې ویلي چې ملګرو ملتونو تازه 14.8 میلیونه ډالر د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د افغانستان شمال او شمال ختیځ په ځانګړي ډول د تخار لپاره منظور کړي دي. راپور زیاتوي چې له دې مرستې څخه 8.8 میلیونه ډالر د CERF او 10 میلیونه ډالر د AHF لخوا برابر شوي دي. دوی وایي دا د هغو سیمو لپاره حیاتي مرسته ده چې له پرلپسې وچکالیو یې سختې اغیزې لیدلې دي. مالیې وزارت تیره میاشت د هیواد له ګمرکونو 115 ټانکره بې کیفیته نفتي مواد مسرد کړي دي. د مالیې وزارت د نفتي موادو د کیفیت او څارنې ریاست ویلي چې د تیرې میاشتې په اوږدو کې د هیواد له بېلابېلو ګمرکونو څخه 115 ټانکره بې کیفیته نفتي مواد بیرته ګرځول شوي دي. د یاد ریاست په وینا د مسرد شویو نفتي مواد د لډلې 28 ټانکره ډیزل د فراه له ګمرک څخه 114 ټانکره ډیزل او 2 ټانکره پټرول د نیمروز له ګمرک څخه بیرته لیږدول شوي دي. کورني خبرونو هم دومره و. زموږ همکاره شبنم وزیري به تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. له عزیر صافینه په مننې اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. غزه یو ځل بیا د بمونو لاندې له اسرائیلي بریدونو سره یو ځای بشري ناورین پکې ژور شوی. د غزې په بېلابېلو سیمو باندې د اسرائیلي پوځ لخوا په هوایي او توغندیزو بریدونو کې له سهار راهیسې لږ تر لږه 14 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه راز د اسرائیلو محاصره په ځانګړې توګه د درملو او طبي وسایلو محدودیت له امله خوارځواکي، زیړی، مرغانو او تنفسي ناروغیو خطرونه زیات او د التهاب سهایه ناروغۍ پیښې 15 تل وړي شوي دي. بلخوا د اوربند په اړه د یکشنبې ماښامنۍ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده خو ټاکل شوې نن هم یوه بله مهمه ناسته وشي. په انګلستان کې د ګلستنبري د مشهور هنري جشن پر مهال د انګلیس سندرغاړي باب ویلن یو کنسرت سخت بحثونه راوپارول. باب ویلن په خپل کنسرت کې د اسرائیلي پوځ پر ضد شعارونه ورکړل او د فلسطین د ازادۍ نارې ووهلې. په کنسرت کې د دغه ازادي غوښتونکي غږ پورته کولو سره هغه مهال د بریتانیا د مرکزي رسنیو او سیاستوالو غوسه راوپارېدله او پر نوموړي یې توندې نیوکې وکړې چې آزاد دې وي فلسطین، آزاد دې وي
فلسطین، مړه دې وي اسرائیلي عسکر، مړه دې وي اسرائیلي عسکر شعارونه یې ورکړل او دا شعارونه په ژوندۍ بڼه له BBC خپاره شول. په همدې حال کې د ایرلینډ د کنایکیپ د موسیقي ډله چې د دې کنسرت ګډونواله وه BBC یې په وړاندې پریکړه وکړه چې د هغوی کنسرت خپور نه کړي، خو د باب ویلن شعارونه ترې خپاره شول. د کاناډا لومړی وزیر کارني وایي له امریکا سره سوداګریزې خبرې بیرته پیل شوې. د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني اعلان کړی چې له امریکا سره د سوداګرۍ خبرې بیرته پیل شوې دي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې کاناډا د امریکایي ټکنالوژۍ شرکتونو پر مالیه د لګولو پلان لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ دا مالیه د امریکا پر وړاندې ښکاره برید بللی و او د دې له امله یې خبرې ودرولې. د کاناډا حکومت ویلي چې د احتمالي سوداګریزې هوکړې په هیله یې دا مالیه بیرته اخیستې چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ عملي شي. دواړو مشرانو موافقه کړې چې خبرې به د جولای 21 پورې له ټاکل شوې نیټې سره سم بیرته پیل کړي. کارني او ټرمپ دواړو تیرو میاشتو کې لیدلي او د خبرو لپاره یې 30 ورځنی مهلت ټاکلی و. په سودان کې د طلا یو کوچنی عنعنوي کان د نړېدو له امله 18 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا پیښه د هویت په لرې پرته دښته کې شوې چې د سودان په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د دولت اړوند کان کیندنې شرکت ویلي 11 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي. شرکت زیاته کړې چې دا کان له مخکې د خطر له امله بند اعلان شوی و، خو خلکو یې لا هم کارولو ته دوام ورکړی و. دا پیښه داسې مهال شوې چې په هیواد کې د پوځ او مخالفې ډلې ترمنځ درنه کورنۍ جګړه روانه ده. دواړه خواوې د طلا له عوایدو جګړه تمویلوي. د راپورونو له مخې د سودان طلا زیاتره متحده عرب اماراتو ته صادریږي او پر دې هیواد تور دی چې مخالفې ډلې ته وسلې ورکوي. که څه هم دا ادعاوې یې رد کړي دي. سره له جګړې سوداني حکومت د 2024 کال لپاره د 64 ټنه طلا تولید اعلان کړی. ډیر تولیدات د کوچني کچې او غیر مسؤلو قانونو څخه ترلاسه کیږي چې خلک پکې له خطرناکو شرایطو سره مخ دي. شبنم وزیری و چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړي. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د افغانستان د ملي فوټبال پخوانی وتلی ګل ساتونکی وکیل عاطفي ومړ. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون د عاطفي د مړینې خبره ترڅنګ زیاته کړي چې نوموړی د افغانستان د فوټبال له هغو نه هېرېدونکو څېرو څخه و چې نږدې 15 کاله د ملي لوبډلې غړیتوب درلود او د کابل ولایت له مخکښو کلبونو سره یې لوبې کړې وې. د بامیان د غرختنې ټیم د شاه فولادي څوکه فتح کړه. د بامیان ولایت د غرختنې 8 کسیز ټیم وکولی شول چې د دې ولایت تر ټولو لوړې څوکې شاه فولادي ته وخیږي. یا ټیم دغه څوکه چې 5140 متره لوړوالی لري په یوه ورځ کې وهلې ده. د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې د 80 ورزشکارانو په ګډون او بیلابیلو وزنونو کې د کورس سیالي ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د مرکز تیموریان کلب لومړی مقام، د اقچې ولسوالۍ صداقت کلب دویم مقام او د خواجه د کوه ولسوالۍ باتور کلب دریم مقام خپل کړ. کرسټیانو رونالدو او شپږم نړیوال جام ته لومړیتوب. کرسټیانو رونالدو وایي چې ورته د کلب د نړیوال جام لپاره ځینې وړاندیزونه شوي، خو وایي منطقي ځکه نه و چې غواړم استراحت وکړم، ښه چمتووالی ونیسم ځکه د نړیوال جام دا فصل ډیر اوږد دی. نننۍ خبري خپرونه همدومره وه. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 دی. تر سبانۍ خپرونې ښې چارې.